وروستی تصمیم لنډه او له درده ډکه کیسه که مو تر پایه پورې واورېده حتما به مو ژړوي. په رښتیا چې هغه د حسن او ښایست ډیوه وه، د ښکلا بل څراغ او پانوس و، خو دا وخت ورته په کتو د هر با احساسه انسان له زړه وینې څڅېدې. په ډېرې بېوسۍ، ناهیلې او غمجن حالت کې یوه خبره له خولې رایستله. کتل مې چې هغې خپله ژړه ایساره کړه. پوهېدم چې پر اروا یې د غم وریځو سیوری کړی و. د زړه په زور یې وویل، ته پوهېږې چې ما دا کار ولې وکړ او ولې دې ته مجبوره شوم؟ اوس درته ټوله کیسه کوم. هغه وخت چې زه 15 کلنه وم او ایله مې په بدن کې د پیغلتوب ښکلا څرک وهلی و. داسې وخت و چې نه مې ښایست پېژانده او نه په مینه پوهېدم. چې کله به ښوونځي ته تلم او یا به له ښوونځي د کور په نیت روانه وم، نو پر لاره به راته شوخو زلمیانو څنګ او څټ واهه. یوه نیم ته به مې له خولې بد رد ووتل. دغه حالت یوازې همدومره پوهولم چې خلک مې پر پیغلتوب او ښایست باور لري، یا دا چې ووایم زه پیغله شوې یم. یوه ورځ زموږ کور ته د خپلوانو ډله ښځې راغلې وې. زموږ د کور ټولې ښځې ورسره ناستې وې. چا ټوکې کولې او چا به څه ویل. دا وخت یوې هم له ما سترګې نه اړولې. پوهه شوم چې د ښځو خیال او فکر زما په خدای راکړې ښکلا کې ورک دی. حیا راغله، څه مې بانه کړله او له کوټې ووتلم. د کړکۍ تر خوا مې د ښځو خبرو ته غوږ ونیوه. یوې ویل، دنیا مې له پښو ویستله، خو د هوسۍ په شان ښایست مې ونه لیده. بلې ورسره غبرګه کړه، خدای دې له بدو سترګو وساتي، سمه د چین ښاپېرۍ ده. دنګه ونه، بادامي آبي رنګه سترګې، ول ویښتان، ویم د کوم طالمن به په قسمت کې وي. یوې به مې صفت کاوه، بیا به نور ورسره د تایید غږونه ملګري کول. هوسۍ لږه شیبه خاموشه وه. بیا یې وویل، دا نو هغه وخت و چې د لومړي ځل لپاره مې ځان ته پام شو. پوهه شوم چې اوس نو په رښتیا پیغله شوې یم. له هغې ورځې وروسته به هره ورځ په کوټه کې ځوړندې هندارې ته ودرېدم او د خپل حسن او ښایست په باب به مې اروا د هندارې پر مخ محوه وه. دا وخت به د هغو ښځو به یوه خبره راته یادېدله چې زما د ښایست په باب به پکې زما د سترګو، زلفو، قد او ښکلا ستاینه شوې وه. ځان ته په کتو به لکه ګلاب وغوړېدم. دې حالت زه د ځان په باب د فکر کولو په سمندر کې داسې ډوبه کړم چې د دنیا ټولې کیسې رانه هېرې شوې. ما به د خپل شوخ حسن په پلوشو کې د ښایست فلسفه لټوله. د ژوند 3 یا 4 پسرلي مې نور هم پسې واوښتل. دا وخت د خپل پیغلتوب معراج ته رسېدلی وم، خو یوې مینې مې احساس ځوراوه. یوې رنګینې ښکلا مې پر خیال او فکر سیوری کړی. هوسۍ دا وویل او په ژړغوني حالت کې شونډې وڅیچلې. فکر کېده چې کوم درد یې د زړه حرم ته ننوت. کومې څړیکې اروا وګواښله، سترګې له اوښکو ډکې شوې. داسې معلومېدله چې په خبرو کې له ډېره احتیاطه کار اخیسته. ډېر څه د زړه له تاج محله نه ایستل، نه یې غوښتل چې د زړه غوټی په اسانه پرانیزي. لږه شیبه یې سترګې بې حرکته وې. بیا یې وویل، ما هم د دغې نړۍ د یوې انسانې په توګه حق درلود چې په زړه کې د یو چا مینې ته ځای ورکړم. د خپل زړه د ښایست په حرم کې د یو چا تصویر ته د الفت او محبت تاج ور په سر کړم. د یو چا له یاد سره د خپل راتلونکي ژوند په باب هیلې او امیدونه وتړم. زما د خیال او فکر په ماڼۍ کې د مینې همدا شان یوه نغمه غږېده. د همداسې یوه جرس آواز او ازانګو مې ویده اروا ویښوله. همداسې یوه تصویر مې د زړه میوند فتح کړی، خو دا مې ځکه نشو ښکاره کولی چې زه یوه پیغله وم، او هغه هم پښتنه پیغله. د هوسۍ شونډې ورپېدې. څه خبرې پر زړه وي خو پر ژبه یې را نغلې. لیدل مې چې د اوښکو څو نور څاڅکي هم له سترګو وڅڅېدل. دا وخت یې خولې ته زګیروی راغی. بیا یې یوه اوږده ساه واخیسته. ویې ویل، هو، زه پښتنه پیغله وم، ځکه مې خپل انتخاب چاته نشو ویلی. زموږ کور ته به هره ورځ زما د رشتې لپاره ډله ډله ښځې را روانې وي، خو زما پلار به په یوې او بلې بهانې سره ځوابولې. زه پوهېدم چې له ما سره څوک مشوره هم نه کوي. زما د برخلیک په باب به کله هم زما رایه ونه پوښتل شي. زه پوهېدم چې له ما نه د انتخاب حق اخیستل شوی او په دې باب زما پرېکړه هیڅ ارزښت نه لري. زه هم دې خبرې ځورولم. هغې خبره وژوله لکه چې نور یې نه غوښتل کیسه وکړي.
دا وخت مې ورته وویل هوسۍ په ځوانۍ د برکت شه، خدای دې روغتیا په برخه کړه. کیسه ډېره په زړه پورې ده، هیله کوم چې کیسه مو بشپړه کړئ. هغوی په ناهیلې انداز له اوښکو ډکې سترګې راواړولې او د زړه په زور یې کیسه داسې پیل کړه. درته وایم یې یوه خبره هم درنه نه پټوم. د اتل په نوم زلمی زموږ نږدې خپلوان و. د هغه اخلاقو ښایست ځواني زما په زړه کې د هغه لپاره کور جوړ کړی و چې به ښوونځي ته تلم نو خامخا به مې یو ځل له هغه سر لیدل. هغه زما په مینه کې دومره له ځانه ورک و چې به دې ورته کتل تا به ویل چې کوم مجنون یا لیوني ته ګورم. مور یې څو ځله زموږ کور ته په جرګه راغله، خو پلار مې په کلکه د هغوی غوښتنې رد کړې. پوهیږي چې ما دا وخت کوم اخلاقي جرم وکړ. زړه مې د زمري کړ، د دنیا شرمونه مې یوې خواته کړل، سترګې مې بدې کړې او خپلې مور ته مې د زړه غوټه پرانیستله. یو کتاب خبرې مې ورته وکړې. ورته مې وویل اول خو مې هیڅ چاته مه ورکوئ، او که بیا مې ورکوئ نو له اتل نه بل څوک نه کوم. هغه زموږ خپلوان دی او زه له هغه سره مینه لرم. لومړی خو مې مور هم راته بدې خبرې وکړې. بیا چې زما له دریځه خبره شوه نو په ناهیلې انداز یې وویل لورې زه هم انسانه یم، ستا په خبرو پوهیږم، ستا اوښکې راته ستا د نیت کیسه کوي. خو څه وکړم، ما د پلار ته کوم شل وارې وویل، خو هغه زما خبره کله مني. واک خو د هغه دی. پلار ته مې د خپل زړه خبره نشوه کولی، خو د مور په خوله مې هغه ته د خپل تصمیم په باب احوال ورولېږه. خو افسوس چې ځای ونه نیوه. د هوسۍ سترګې بیا له اوښکو ډکې شوې. موږ د کیسې په باب پایلې ته نږدې شوي وو. ورته مې وویل ښه نو بیا څه وشول؟ هغه ښه ډېره شېبه خاموشه وه. بیا یې وویل بیا دا وشول چې په یوه نااشنا ځای کې یې ورکړم یوه د پوخ عمر سړي ته چې بل واده یې هم درلود. زما پلار زما زړه ته ونه کتل او زما ګلاب ځواني د څو پیسو لپاره خرڅه کړه. بیا نو ما ټولې هیلې له لاسه ورکړې. بله هیڅ چاره مې نه وه. ژړا، ویره او فریاد نور خپل ارزښت له لاسه ورکړی و. بیا مې نو خپل وروستی تصمیم ونیوه. پوهیږئ چې څه مې وکړل؟ هوسۍ لږ څه په سنجیده انداز خپله وروستی جمله داسې وویله. بیا مې نو یوه لوټه تیل پر ځان راواړول او تیلی مې ځان ته وواهه. هغې دا وویل او په بېوسه انداز یې له موږ مخ واړاوه. موږ لا د هغې پر سوي بدن د سپینو مالوچو ته کتل چې د کوټې دروازه بیرته شوه. کتل مو چې یو مشر ډاکټر له څو نورو روغتیاپالو سره کوټې ته راننوت چې له موږ سره کامرې ولیدلې نو ویې ویل لکه چې ژورنالستان یاست، بخښنه غواړم د ناروغې روغتیایي حالت لا د دې وړ نه دی چې ورسره مرکه وکړئ. خفه نه شئ، لطفا د ناروغ مزاحمت مه کوئ. زموږ مرکه پوره شوې وه. ډاکټرانو ته مو د هوس سرونه وخوځول. موږ دواړو د وروستي ځل لپاره هوسۍ ته وکتل. د هغې له سره و زنې د تاو شوي سپین ململ پټۍ زموږ د ذهن وروستی تصویر و چې د روغتون له کوټې د باندې ووتو. څنګه د یو بل لیوني وو، څنګه د یو بل لیوني وو، څنګه مو واخیستل له یو بل نه لاسونه. هیڅوک د چا له غمه نه مري، هیڅوک د چا له غمه نه مري. شیرینه یاره چا دروغ ویلی دینه، د چا د زړه نه څوک خبر وي، د چا د زړه نه څوک خبر وي. د تشې خولې خندا خو هر سړی کوي نه. په خوله به جنګ در سره وکړم، په خوله به جنګ در سره وکړم، د زړه کوڅې به درنه نه جدا کومه. د قسمتونو فیصلې دي، د قسمتونو فیصلې دي، د زړه په خوښه یاران چا موندلي دي نه. ته به مې یو ځای بل ځای ګورې، ته به مې یو ځای بل ځای ګورې، زما به ستا دیوال ته سا ختلې وي نه. زما او ستا ترمنځه غرونه، زما او ستا ترمنځه غرونه، سلام د باد سره شامل کړه چې راځي نه. ښه شوه چې تا نه راپوره شوه، ښه شوه چې تا نه راپوره شوه، چې ملامته درته زه نه شوم مینه. وطنه غم دې زورور دی،
وطن غم دې زورور دی د جانان غم دې رانه هیر کړلو مینا روغه راستی مې ورپسې شه روغه راستی مې ورپسې شه چې جانان روغ په لاره ځي ټکرې خوري نه پرون پړنګو میلو راغلم پرون پړنګو میلو راغلم د یار کرلی ګلان وچ له تندیونه ته مې د غېږې په ارمان یې ته مې د غېږې په ارمان یې ما د مرګي ته صدقې منلي دینه په ښو او بدو دې خبرېږم په ښو او بدو دې خبرېږم اختیار مې خپل نه دی چې ودې کړم پوښتنه د بېننګۍ یارۍ شروع شوې د بېننګۍ یارۍ شروع شوې څوک چې د یار کلي ته ځي ټوپک دې وړینه جانانه ستا پیغور یې راکړو جانانه ستا پیغور یې راکړو سترګې مې ټیټې کړې په زړه خوشحاله شومه چې د نصیب خبرې کیږي چې د نصیب خبرې کیږي زه له هغه محفله لاره بدلومه زما به زړه له ځانه تور کړې زما به زړه له ځانه تور کړې جانانه مه کوه بدرنګ بدرنګ خویونه دا ته چې تلې خاموشه لاړې دا ته چې تلې خاموشه لاړې خلک چې ځي له خلکو اخلي رسختونه د بېلتانه اول ماښام دی د بېلتانه اول ماښام دی د درد ګولۍ ورته په لپو لپو خورمه ورکه لالیه غږ راوکړه ورکه لالیه غږ راوکړه د آخري کنډه وه غږ دې درنه ځمه د سختو ورځو یاره څه شوې د سختو ورځو یاره څه شوې بدرنګې شپې ورځې په ما راغلي دینه پخوا د صدق یارانې وې پخوا د صدق یارانې وې یار به د یار سترګو ته عمر تیرونه زما په حق کافره یاره زما په حق کافره یاره د بزرګۍ کیسې د اورم وخاندمه په پخوانو سترګو راګوره په پخوانو سترګو راګوره نستي د ورکه شي سړی بدرنګوینه د بل وطن په میرو ورکه د بل وطن په میرو ورکه د مور نازکه غم دې تکه زیړه کړمه د زنګېدلو سترګو یاره د زنګېدلو سترګو یاره په ما بربادې ورځې ستا د لاسه دینه